چې خلک به هر څه وایي للیه ما د چا منانه یې منمه. د حجرې بار کړکي ته راشه سر مې خوږېږي تاویزه سې دې لېږمه. په سینه یې زنګوې په مینه مینه و د غاړې غاړې لونګینه و د غاړې. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او صحتمنده به وئ. د تیر په څېر یو ځل بیا راغلی یم د څمکنیو ولسوالۍ یو ښکلي کلي یعنې بګیاړو ته. په دې ویډیو کې در سره د بګیاړو کلي ښکلاګانې او د کلیوالو سره لنډې مرکې لرم، نو تر پایه را سره ملتیا وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ګرانه څنګه د صحت دی؟ شکر الحمدلله روغ جوړ یو. لیدونکو سره خپل نوم شریک کړئ. نه نوم مې نقیب الله زیارمل د بګیاړ د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ د بګیاړو خواجه محراب کلي اوسېدونکی یم. ګرانه څه مصروفیات لرې؟ مصروفیات خو دغه ده چې روزانه هغه کې د رشقا چلوو یو ورځې او درسونه هم ورسره وایي څنګه زده کړې مې پورته مې کوشش کولو خو څه اقتصادي وجې له امله مې نه شوه کولی چې زده کړې وکړم خو د 12 ټولګي څخه فارغ شوی یم. ګرانه څه دې غوښتل چې په راتلونکي کې جوړ شوی وای یا جوړ شي؟ زما خو خپله ډېر هغه چې ورسره وه د اقتصاد یا پوهنځي څخه چې فارغ شم دا مې ډېر زړه کې ارمان و، خو بس ونه شوه که دا کې به کوشش کوو. ولې نه زه به د مسافر لپاره یوه ټاپو وړاندې کړم که تاسو اجازه وي چې مسافر تش وي خواره زه شوم، مسافر تش وي خواره زه شوم، خواره د مور شه چې سفر ته دې لېږي نه. کتونکو راغلی یم د بګیاړو ښکلي کلي ته. دلته د ځوانانو سره په یو مجلس کې ناست یم. لومړی غواړم د دوی سره خپله پیژندګلوي وکړم، یعنې دوی خپل ځانونه را وپېژني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم یې یار محمد اریان د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ د بګیاړو کلي اوسېدونکی یم. نوم یې عیدرحمان دی د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ اوسېدونکی. رحمت الله له پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ بګیاړو اوسېدونکی یم. عبدالرحمن یم د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ د بګیاړو اوسېدونکی یم. نوم یې ګل خان دی د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ د بګیاړو کلایي کلي اوسېدونکی یم. نوم یې عبدالرزیق دی د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ بګیاړو کلایي کلي اوسېدونکی یم. نوم یې محمد رحمان دی د بګیاړو د کلایي کلي اوسېدونکی یم. لیدونکو د مرګلو په خوښه دوی غوښتل چې یو لنډ بنډار ولرو. دوی به په نوبت له تاسو سره او له موږ سره به ټاپې غزل و بیتونه او نور څه چې دا شریکوي. کې ته تکبر کړي مګر موږ ستا په رقم نه یو، تا ته به کم ښکارو خو مګر دومره کم نه یو. هولا تر اوسه پورې جنګ کې یو خپل وروڼه وژنو، هولا تر اوسه پورې خلاص له دغه غم نه یو. اول یې ووژنو د ژوند کولو خک یې واخلو، بیا هم په دې خبره فخر کړو چې ګرم نه یو. او پرېږدی دا ښکلي چې تنها شي تکبر یې کم شي، خپله به پوه شي چې موږ دومره محترم نه یو. مینه دې کوم چاته به نه وایې، مینه دې کوم چاته به نه وایې، زړه کې دې ساتم چاته به نه وایې. او زه د نورو ښکلو پروا نه لرم، زه د نورو ښکلو پروا نه لرم، ستا نظونه وړم چاته به نه وایې. زه چې کله مړ شمه تورې جامې واغونده، راشه په سلګو سلګو آخري دیدن وکه. زړه سکون د زړه ټوټه د سترګو تور د وطن، شرم د مه خرڅوی ټیکری د مور د وطن. چې خلک به هر څه وایي للیه ما د چا منانه یې منمه. ای زما په نصیب مندل یا یاره، د خلکو خولې دې رانه ولې بېلوینه. چې که په کتو دې زړه بدېږي بیا دې موږ د لور وکړي دیولونه. چې یاري خو تو کړه ما خو نه کړه، یاري خو تو کړه ما خو نه کړه، اوس یې چې لنډه پرې کوې ژړه راځي نه. سترګې د ستا سترګې زما دي، ما ته کله د یارۍ ویلې دي نه. د حجرې بار کړکي ته راشه، سر مې خوږېږي ته زه سېدلېږمه. مور دې په هغه وړ کې جوړې چې سپین ټټار یې ډډکۍ خوړلی وي نه. مرچا کې دوه یاران مزاق کي، چې یو زخمي شي بل پټۍ پرې لګوي نه. ما درته وایي چې جنګ ته ما ځم، د جوب سامان دې رالېږي تا مړ کوي نه. چې سترګې خو تو ورکړې خدایه، دا تور بڼه یې په زرګر جوړ کړي دي نه. د خلکو هر نیت پرې باد دی، وړکي ته غټې سترګې خدای ورکړي دي نه. جلکۍ نه ښکلی وړکی خوند کي، چې په لار دېر شي مخ ته نه نیسي لوسونه. کله به یم کله به نه یم، که بیخي نه یم بیا به وکړې ارمانونه. د سیند نه پورې مې یاري شوه، د پټاسو دسمال مې تو یوړو میانه. د سیند نه پورې یاري ما که، یا به باران یا به توی راغلی وي نه. چې چېرته ځای واک مې دیر کړی، د تورو خاورو واک به زه نه دیر کومه. چې تورې خاورې در پرېوځي پوه شه چې کابر ته د زرو غلی یم. چې په سینه یې زنګوې په مینه مینه و د غاړې، غاړې لونګینه و د غاړې. چې په سینه یې زنګوې په مینه مینه و د غاړې، غاړې لونګینه و د غاړې. سترګې دستا سترګې زما دي، سترګې دستا سترګې زما دي، ما ته ته کله دا یارې ویلې دي نه و د غاړې، غاړې لونګینه و د غاړې.